سلامونه احترامات تاسو ټول ته ښه راغلاست ویم د لینک ای کامرس یوټیوب چینل ته. په نننۍ سیشن کې به موږ کوشش کوو چې څنګه کولی شو موږ د یو برانډ سورسینګ وکړو، د برانډ سورسینګ وکړو، د یو پروډکټ څنګه کولی شو د هغې برانډ پیدا کړو، د هغې ویب سایټ څنګه پیدا کړو، د هغې کانټیکټ نمبر څنګه پیدا کړو، همدغسې د هغې برانډ یا د هغې پروډکټ څنګه کولی شو ډسټریبیوټر او هولسیلران پیدا کړو. ستاسو مخکې چې یو پروډکټ ښکاري الریډي په امیزون کې خرڅېږي، ښه سیلز هم لري، خو سیلر امیزون دی، خو موږ به دا پروډکټ په شکل د مثال مخ ته وړو چې د په ذریعه باندې په دې برانډ به انشاءالله په دې ویډیو کې موږ دا ښیو چې څنګه د ویب سایټ پیدا کوو او د ډسټریبیوټران به څنګه پیدا کوو انشاءالله تعالی. لکه څنګه تاسو ته معلومه دلته ښکاري د برانډ نوم څه دی، سوایف په نامه باندې برانډ نوم دی. د برانډ نوم تاسو کولی شئ د دې ځای نه واخلئ، ایکسټنشن دی، سیلر سپریډ په نامه فری ایکسټنشن دی، کولی شئ دی درته دلته وښیي چې برانډ یعنې برانډ یې څنګه ته لیکل شوی دی. یو برانډ دی، بل یې کولی شئ که دا در سره نه وي د پروډکټ د ټایټل نوم، د پروډکټ ټایټل نوم دلته هم ورسره لیکل شوی دی. بل تاسو کولی شئ لاندې ډسکرپشن کې هم پیدا کړئ او بل دلته هم لیکل شوی دوستانو، په څو ځایونو کې برانډ لیکل شوی. د یو ځای نه چې کاپي کړلو بس کافي دی. نو ما یې د برانډ نوم کاپي کړی دی ځان سره، نو ځم ګوګل ته. ګوګل چې خلاص کړو نو زه دلته د برانډ نوم پیسټ کوم، څنګه ته لیکم برانډ ان یو اس ای. دا چې سرچ کوم ما ته به د برانډ ویب سایټ ښکاره شي. لکه څنګه تاسو ته معلوم به شي دلته ډېر نور سایټونه هم خلاصېږي ورسره، د پروډکټ هغې سره هم پروت دي، خو موږ به څنګه کولی شو چې د برانډ ویب سایټ پیژنو. موسټلی خلک په عام ډول په اکثریت وخت کې د صفحې په اول سر کې راځي او نوم یې هم ورسره لیکل شوی، دا یې سوایف په نامه ورسره لیکل شوی. خو موسټلی بعض د ټایم کېږي چې د برانډ او د دغه لږ د برانډ نوم او سره نو تاسو کولی شئ دا غلطۍ وګورئ چې دلته ورسره ډومین نه برانډ به همیشه موږ څه نه پیژنو دوستانو، د هغې د ډومین نه پیژنو چې دلته www.swife.com ورسره لیکل شوی دی. موږ په تفکیک کوو د نورو سایټونو نه د برانډ په اساس د هغې د ډومین په ذریعه باندې. دا ډومین چې تاسو خلاص کړئ، په دې ډومین کلیک وکړئ، دې سایټ درته خلاصېږي. دا یې سایټ دی، که تاسو ته ښکاري دا یې سایټ دی د برانډ خپل سوایف خپل رسمي د پروډکټو د خپل برانډ رسمي سایټ دی، ویب سایټ یې دی. نو تاسو ته څه کول پکار دی چې اول خو دا ده چې دا ویب سایټ ښه ریډ کړئ، څه موضوعګانې چې پکې خاصتاً اینډ کې دا پروډکټ خو دې سره همیشه اویلیبل، ځکه د برانډ سره کار کول اسانه دي، خو یعنې جوړېدل ورسره اسانه دي، خو پاتې کېدل چې د هغې شرایطو مطلب مې دا دی چې تاسو به کولی شئ په ډېره اسانه طریقه باندې برانډ ته لاره پیدا کړئ، خو د برانډ سره به یې کانټاکټ کول او د هغې سره هغه څه مسایل چې دي ضروري د هغې انکوایري او څه ریکوایرمنټ چې لري د هغې پوره کول به لږ سخت دي. نو دا د خپل د پروډکټ رسمي ویب سایټ دی. تاسو کولی شئ چې همیشه یې د FAQs ولولئ او دفعې وګورئ چې پالیسیانې څه دي، پالیسي هم ولولئ او FAQs هم ولولئ. خو دغلته زموږ چیز سره کار یې ستاسو عموما کانټاکټ سره کار دی چې د تلیفون شمېره کې ایمیل اوپن ایمیل راواخلئ، ویب سایټ اډرس راواخلئ، ځان سره په یو شیټ کې واچوئ، هر کله چې به یې غوښتو ورسره تماس ونیسئ. دغه دی د تلیفون شمېره، تاسو ته ښکاري د تلیفون شمېره دی او ایمیل که درته تاسو ورته خپل ایمیل وکړئ نو تاسو ته به اتوماټیکلی ایمیل یې د راشي، بیا نو هغې سره تاسو مخ ته تلی شئ. ټلیفون شمېره یې ستاسو په کار دی، ایمیل یې په کار دی، او ایمیل څنګ ته یو بل څه چې مهم دی هغه دغه دی څه ورته وایي د دې ویب سایټ URL دی چې هر کله ځان سره شیټ کې واچوئ نو شیټ نظریه نه تاسو کولی شئ مستقیما دې ته راشئ ویب سایټ ته
ویب سایټ نه دا پروډکټ د دې پروډکټ او د برانډ دغه سره تماس ونیسئ.